ذبیح الله مجاهد افغان کارمندانو ته تازه او مهم خبر ورکړ. ذبیح الله مجاهد دولتي کارکوونکو ته تشویش مه کوئ، د ټرمپ او نورو بهرنیو مرستو پرته هم معاشات درکولی شو. دا چې ذبیح الله مجاهد تازه نور څه ویلي او کومه هیله بخونکي خبرې کړي، جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. د نن پلس چینل لیدونکو وخت مو بخیر. په موږ کړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. ذبیح الله مجاهد دولتي کارکوونکو ته وایي تشویش مه کوئ، د ټرمپ او نورو بهرنیو مرستو پرته هم معاشات درکولی شو. د دولتي کارکوونکو د څو میاشتو معاشونو د ځنډ په اړه د زاویه نیوز ته راپور وروسته د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې د معاشونو ځنډ منلی او ویلي دي چې په روانه څلوېښتمه میاشت کې به د ټولو 1,40,000 دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړې چې هیڅوک د تشویش نه کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو بودیجه داخلي بنسټ لري او د ټرمپ د مرستو بندېدل ورباندې اغیز نه کوي. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تر میلیوني کڅوړو او نورو مرستو بندېدو وروسته یوازې نظامیانو ته معاشونه او اشیاء ورکول کیږي او تر امر ثاني پورې پر ملکي مامورینو هر څه بند دي. ځینو ادارو کې له 2 کالو تر 2 میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکول شوي. یادونه وړ ده خو اوس بیا اسلامي امارت وایي چې دولتي کارکوونکو دې لږ صبر وکړي، په نږدې راتلونکي کې به دوی ته معاشونه توزیع شي. اسلامي امارت چارواکي وایي چې موږ یوازې د ټرمپ په مرستو تکیه نه یو، بلکې خپله هم دومره داخلي منابع لرو چې له هغوی څخه د ټولو دولتي کارکوونکو معاشات توزیع کولی شو او په وخت یې ورته رسولی شو.